پلاره ماشوم هم دلته دی مخامخ مې همدوس ولاړ دی مخامخ مې ته ډاډی زویه ډاډی مه پلاره زما په فکر هغه غواړي چې ځان پټ کړي ډېرې پوښتنې مه کوه پلاره زر کوه راشه سمه ده درځم دا خبر راوله دا باید خبرې وکړي چپ شه ډېرې خبرې مه کوه چپ شه ډېرې خبرې مه کوه که نه شه احمقه انسانه لرې شه پلاره ونیسه خوشبکه ما وجدي فرهده ومشهوره ما وجدي خوشبکه فرهده مرسته وکړه ما وجدي فرهده مرسته وکړه دوی ما وجدي فرهده ماهو هغه میمو چیرته ده یو ماشوم نشي پیدا کوی خان صاحب ټوله مانۍ مې ولټوله خو په هېڅ ځای کې مې پیدا نه کړ یو بل هلک ورسره و د هغه سره یې لوبې کولې ماهو فرهاد کوي هغه هم خو نشته ګوره ټول ځایونه مو ولیدل ګوره ما ملې به نه کوه کنه مړی به په بل مخ واړو زه زر کوم هغه پیدا کړه خدایا ته راسره مرسته وکړه له ما صاحب یې پیدا کړه خان صاحب دلته راشئ فرهاده څه شوي دي میمو جانې وتښتاوه چا وتښتاوه ماهو زر کوه نفر راجمع کړه آی لما صاحبه اراده کوم چې وتښتاوه خوله دې بنده کنه خوله دې بنده انو غلی که هغوی دوه کسانو یوې دلته ولاړ و او یوې هلته هغوی میمو جان وتښتاو یوې زه په سر بیړه ووهلم بیا زه بېهوشه شم کله چې په هوش راغلم هغوی میمو جان په موټر کې وتښتاوه زویه هغه څه رقم یو موټر راته ووایه ډېر فولادي رنګ درلودل د لارې نه وتښتېدل زه در سره ځم خورې کیدای شي زه در سره مرسته وکړم غلی شه ماشومه غلی شه ما میمو جان ورډار که ما هغه اړکه چې د سنت کېدو نه وتښتي که هغه له دې ځای نه تښتېده نو بیا به دا پېښه نه کېده سمه ده ارامه اوسه زما لمسی به رمته شوی مرسه نن یې سنتګیري وه کوم بې وجدانه هغه وتښتاوه هغوی وژونکي دي وژونکي ما تاسو ته زنګ وه که تاسو یو کار وکړئ زه هغه لټوم خو تاسو هم ولټوئ آیا تاسو پوهېږئ چې هغوی کومې خواته لاړل موټر یې کوم ماډل و فولادي رنګ تاسو اوس چېرته یې سمه ده پوه شوم د خبر په تمه اوسئ پرون یې موږ هم سنتګري ته غوښتي وو نن یې هماغه هلک وتښتو چې سنت یې ده هغه هم د محفل په پیل کې دا خبره ټول ته ورسوه سمه ده ښاغلی ساتونکي راټول کړئ او ټول سایت ته لاړ شئ د مرکز نه ټولو برخو ته اورئ د مرکز نه ټولو برخو ته په سیمه کې څوک شتون لري پلاره تیزه چپ شه پلاره زر کوه لږ زر ځه لږ صبر وکړه زویه نو یو مناسب ځای مو چې پیدا کړي دا کار به خلاص کړو غلی شه نو پولیسان دي ډېرې چیغې مه وهه که نه نو وژنم دی اوس نو څه وکړو زویه پلاره حرکت وکړه حرکت وکړه حرکت څه شوي دي زویه پلاره زما لاس باندې غاښونه کوي مخکې له دې چې پولیس یې وګوري باید هغه ونیسو هله نو
ودرېږه اوهو څه کوې وروره ودرېږه ابا ګوره څنګه تیزې منډې وهي ابا ګوره چې څه پکې مات نه کړې وګوره چې څنګه ورپسې منډې وهي خو ګیر کولی نه شي ماشوم پسې منډې وهي نه پلاره نه مې دی لیدلی سمه ده زویه دادی همدغه موټر و هغوی ودرېدل خان صاحب ته ډاډه یم دا موټر ده همدا موټر د کاکا چانه خدای دې دوی وهي دلته خو نشته دا لاره کومه خواته دا تللې لاره لاندې ښار ته تللې او دا لاره هم پاس ته پیته ماهو مهرباني وکړئ موټرونه هم دلته پرېږدئ حالا نو پاس راشئ خو دوسته تاسو پاس حالا نو لاړ شئ راځئ زر کوئ هغه موټر د چا دی راځه چې وی ګورو دا موټر ماته اشنا ښکاري دا لکه چې هغه موټر دی ولا دروش اوله صبرې دروش اوله ساوره مې وایي ښاغلي دلته یو موټر دی ورباندې شکمن یم دا لکه چې هغه موټر دی تاسو سره راشئ زه راشئ سلام تاسو دلته کوم کوچنی ماشوم نه دی لیدلی تا کوچنی ماشوم یادوي هغه په دې لاره لاړ لامدې لارې نه هو لامدې لارې نه خان صاحب لامدې لار نه تللی هلا زر کوئ زر راځئ زر کوئ حالا نو ځئ پلاره همدلته په مار مې ولم چې ورنه خلاص هلې ونه شوی غواړې چې زندان ته لاړ شې که څنګه هله منډه که اوس باید دې خوا ته لاړ شو تاسو له هغې لار نه راځه چې موږ له دې خوا نه لاړ تاسو شو راځئ دسې راځئ خان صاحب خورې هیله کوم ووایه دلته مو کوم ماشوم په سپینو جامو کې نه دی لیدلی نه مې دی لیدلی دلته مو کوم کوچنی هلک د تښتېدو په حالت کې ونه لیدل دغه لاره لاړو هله راځه هلې منډه که هلې منډه که زر کوه ورور جانه یو ګیلاس چای راوړه ورور جانه زر کوه سمه ده ورور جانه واخله چای وڅښه نه ډېر خوند کوي خدای هله هلک څنګه منډې وهي دا څنګه لیونی شوی لکه چې یو ګیلاس چای راوړه هلکه سمه ده وروره چای راوړم په تمه اوسه دا هلک د سنتي لکه چې تښتې والا چې زه پرې پوهېږم هلک لکه چې لیونی شوی و ورور جانه په دې ځای کې هم پوښتنه وکړه کېدای شي چې دوی لیدلی هغوی به دلته وي خامخا ونه پوښتنه به وکړو راځئ په خپل ښځه بخته کړي ښاغلیه دلته یو ماشوم راغلی و هغه نه هم پوښتنه وکړو وروره د هغه نه پوښتنه وکړه دلته یو وړوکی ماشوم تاسو ونه لید خوا دې خوا ته لاړو راځئ مننه کوم هیله کوم راځئ زر کوئ